په نامه د بخښونکي او مهربانه رب. په یمن کې د دوزخ کنده یا د شیطانانو کور. یو په زړه پورې معلومات. سلام. که چیرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه دی نو هیله ده سبسکرایب کړئ او د زنګ بټنه کښېکاږئ. د دوزخ کنده په نوم یو څا د یمن په دښته کې ده چې د سیمهییزو افسانو له مخې یې د پیریانو زندان بولي. دا څا د یمن په المهر ولایت کې ده. د خولې قطر یې 10 او ژورتیا یې 112 متر ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دې څا څخه تل خوسا او ناوړه بوی راپورته کیږي چې دوی یې سرچینه شیطانان ګڼله. ځینې بیا وایي چې دا د پیریانو محبس دی. یو شمېر بیا باور لري چې که څوک دې کندې ته نږدې سي کنده یې ځان ته ورکاږي. د یمن سمڅ پېژندونکي یوه ډله کله چې دې څا ته ورغلل 2 کسې یې پورته د څا له خولې سره د ځمکې پر سر پاتې شول، خو یو یې پروفیسور کنډي نومیږي چې په رسۍ باندې د څا تل ته ورکښته سوی و. کنډي وایي چې موږ د مارانو او ژویو له مړیو پرته بل څه هلته ونه لیدل. دا یې هم وویل چې د څا په تل کې داسې ماران هم وو چې که تا کار نه وای ورسره درلودلی هغوی هم پر خپل کار اخته وو. کنډي وویل چې له دې عملیاتو او څېړنې څخه یې موخه د یمن د تاریخ د یوې ښېښندې او مهم برخې څېړل وو. له پیړیو راهیسې یمنیان له یوه نسل بل نسل ته دا افسانې لېږدولې چې ګواکې دې څا کې خبیثه اروا پیریان او شیطانان دي، ژور سوري کې بندیان دي، نو ځکه یې د دوزخ دروازه هم بلله. د همدې ځای ځینې اوسیدونکي د بد شګون له ویرې بیخي د دې څا په هکله خبرې نه کوي. که مو ویډیو خوښه سوی وي نو بیا هیله ده چې لایک او شیر کړئ. که مو لا تر اوسه سبسکرایب کړی نه دی نو بیا سبسکرایب کړئ او د زنګ بټنه ووهئ، او که چیرې ویلو ته شی لرئ نو بیا په کمنټ کې ولیکئ.